جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. په رسنیو کې دا یوه خبره ډیره کښته او پورته کیږي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په تړاو باندې پالیسي جوړوي. هو دې کې شک نشته، د امریکا متحده ایالات بوخت دي او د افغانستان په تړاو باندې پر خپله پالیسي باندې غور کوي. نو تر ډیره بریده پورې امکان دا لري چې امریکا په ډیپلوماتیکه لاره باندې و افغانستان ته راسي او د افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وغځوي. یوه موضوع دا ده، ځکه شلېدلې اړیکې خو الریډي موجودې دي، دا یو. دوم اړخ د هغو افغان کډوالو دی یا د هغو افغانانو دی یا د امریکا د متحده ایالاتو دغو افغان مرستندویانو او کارکوونکو دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي او امریکا ته د تګ هڅه کوي. د هغوی شمېر شاوخوا 15,000 کسان یادېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یعنې په دریمو هیوادونو کې میشت دي او امریکا ته ځي. او په کور دننه په افغانستان کې د امریکا حکومت وایي چې شاوخوا تر 200,000 زیات یعنی تر 2 لکه زیات کسان د دې قابل دي چې هغه و امریکا ته ستانه کړای شي. نو بل اړخ د دې پالیسۍ دا دی. دریم اړخ دا دی چې د مرستو مسله ده چې آیا امریکا له افغانانو سره مرستې پیل کړي که یې پیل نه کړي. که یې نه پیل کوي نړیواله ټولنه مخ ور اړوي، او که یې پیل کوي هغه مرستې به په کومه طریقه او په کوم اړخ او پر کومو ځایونو باندې لګوي، څنګه به دا مرستې دوی افغانستان ته رسوي چې هغه د طالب منګولو ته ونه لویږي. نو د امریکا د پالیسي له بدلونه ویره نه ده پکار، بلکې افغانان باید ورته خوشحاله سي. ځینې کړۍ هغه کړۍ چې هغه د پاکستان دپاره کار کوي، هغه کړۍ چې هغوی غواړي افغانان وویروي، هغوی دا ویره خپروي چې ګواکې امریکا په پالیسي بدله کړي او رابسي د طالبانو نظام به چپه کړي. نه دا شوق امریکا لري، نه امریکا دا اوس کولی سي او نه امریکا دا اوس کوي. یعنې دا درې ډېر مهم ټکي دي. نه امریکا دا شوق لري، نه امریکا کولی سي او نه امریکا کوي دا کار. ځکه یې نه کوي چې امریکا اوس غواړي چې په سیمه کې تجارتي منګولې شاخې کړي، په د سیمې څخه د چین منګولې تجارتي منګولې وباسي او په سیمه کې خپل اثر زیات کړي. خاص کر د چین او د روسیې ترڅنګ پروت افغانستان خپل کې ورنږدې سي، ورته ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره وڅاري. زما له یو له ځینو خلکو سره خبرې شوي دي، هغوی هم په دې باور دي چې امریکا کوشش دا کوي چې له طالبانو سره د اړیکو مزي وغځوي. نو د پالیسي بدلون به زما په اټکل منفي نه وي، دا به مثبت وي که راځي. او د امریکا د مرستو لړۍ به پیلېږي او د افغانانو دپاره چې په بهر کې د امریکا انتظار کوي یا په کور دننه د امریکا ته د تګ انتظار کوي، د هغوی دپاره هم کیدای شي یو ښه زیری واوسیږي. او هغه افغانان چې په امریکا کې دننه ژوند کوي اوس یې د وتلو له خطر سره یا د شړلو له خطر سره مخامخ دي، کیدای شي د هغوی د شړل او وتل هم وځنډول سي. نو دا د امریکا د پالیسي د بدلون څرک دی او د هغو کړیو خبره قطعا مه منئ چې هغوی وایي امریکا به راځي او پر افغانستان باندې به بیا وسلواله حمله کوي. دا تبلیغ یوازې او یوازې پاکستانیان یوازې او یوازې د افغانستان دشمنان کوي چې خلک وبېروي. افغانستان اوس د بیا رغونې یوه ټریک تلوېدلی دی، یوه لاین تلوېدلی دی، ښه بیا رغونه روانه ده. که اقتصاد نور هم ښه سي انشاءالله الرحمن تر ډیره بریده پورې به خلکو ته د کار زمینه مساعده سي. او که سوله موجوده او په سوله کې هر څه شوني دي. که څوک له طالب سره اختلاف لري په کور دننه دي، په زنده‌باد او په مرداباد اختلاف ورسره وکړي، اما نه جګړه راځي او نه افغانان د جګړې شوقیان دي او نه افغانان و امریکا ته د اجازه ورکوي چې جګړه وکړي. هغه څو کسان چې هغه د جګړې شوق لري هغوی بیا د جګړې وس نه لري. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. مرویس افغان مو تر بلې لاندې ویډیو پر لویه لاس پاري. آباد اوسئ.